هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون شلم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د داسې درې رقمي عددونو جمع کول دي چې حاصل ولري. ګرانو زده کوونکو، نن به زده کړو چې څنګه درې رقمي عددونه سره جمع کړو. کله چې درې رقمي عددونه جمع کوو نو د جمع کولو پروسه همداسې ده لکه د دوه رقمي عددونو، خو یو ځای ته پاملرنه کوو چې په درې رقمي عددونو کې د سلیز خانه هم موجوده ده. تاسې قلم او کتابچه راواخلئ او زما سره یو ځای ولیکئ. راځئ چې راپیل یې کړو. لومړی مثال 245 او 386 جمع کړئ. راځئ چې حل یې کړو. لومړی به راکړل سوي عددونه منظم په افقي ډول څنګ پر څنګ ولیکو. بیا به یویز، لسیز او سلیز خانې وټاکو. راځئ چې ویې ټاکو. په لومړي عدد یعنې 245 کې 5 یویز، 4 لسیز او 2 سلیز دی. په دوهم عدد یعنې 386 کې 6 یویز، 7 لسیز او 3 سلیز دی. اوس نو سوال حل کوو. اول یویز جمع کوو. 5 او 6 چې جمع کړو 11 کېږي. یو لیکو او یو حاصلوو. بیا لسیز جمع کوو. 4 او 7 چې سره جمع کړو 11 کېږي او یو هم حاصل وو، دا یې 12. 2 لیکو او یو د سلیز خانې پر سر حاصلوو. اوس نو سلیز جمع کوو. 2 او 3 چې سره جمع کړو 5 کېږي او یو هم حاصل وو، دا یې 6. زموږ اساسي د سوال جواب دی 621. راځئ چې یو بل مثال هم حل کړو. په دې مثال کې به 458 له 268 سره جمع کړو. اول به یویز، لسیز او سلیز رقمونه جلا کړو. په لومړي عدد یعنې 458 کې 8 یویز، 5 لسیز او 4 سلیز دی. په دوهم عدد کې 268 کې 7 یویز، 6 لسیز او 2 سلیز دی. راځئ چې سوال حل کړو. لومړی یویز جمع کوو. 8 او 7 چې جمع کړو 15 کېږي. 15 لیکو او یو حاصلوو. اوس نو لسیز جمع کوو. 5 او 6 چې جمع کړو 11 کېږي او یو هم حاصل وو، دا یې 12. 2 لیکو او یو حاصلوو. راځئ اوس نو سلیز جمع کوو. 4 او 2 چې سره جمع کړو 6 کېږي او یو مو هم حاصل درلودی چې ټول 7 کېږي. اوس نو د سوال جواب دی 725. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د 2 رقمي عدد څخه د 1 رقمي عدد تفریق کول زده کړو چې پور اخیستل ولري. په مخه مو ښه.